السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ استئ. د حساب پې اپلیکیشن کې چې کوم مشکلات مخته راغلي هغه مشکلات اوس ټول حل شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دغه اپلیکیشن کې نوي اکاونټونه جوړ کړئ او یا هم نورو خلکو ته اکاونټونه جوړ کړئ او یا هم ترې پیسې ولېږئ. نو اوس یې دغه مشکلات ټول حل شوي دي. نو اوس تاسو کولی شئ چې په دې کې بیرته کار پیل کړئ او له دې لارې ځان ته پیسې وګټئ. او یو بل خبر دا هم دی چې مخکې به په اونۍ کې یوازې له دې څخه 50 افغانۍ لیږل کېدلې، یعنې له هغې څخه زیاتې پیسې ترې نه لیږل کېدلې. خو اوس تاسې هر څومره پیسې چې تاسو په خپل اکاونټ کې لرئ نو هغه ترې ډایرکټ موبایل ته لیږلی شئ. نو دا یوه ښه پرېکړه وه د دې د شرکت لخوا نه چې مخکې یوازې 50 روپۍ لیږل کېدلې، په هغوی د اکثرو خلکو مشکلات نشو حل کېدلی، ځکه یو خو انټرنیټ باید دومره قیمت لري او بل په اونۍ کې یوازې 50 افغانۍ د دې څخه استول چې دا زیاتره خلکو ته به مشکل و. اوس تاسو کولی شئ له دې څخه هر څومره پیسې چې تاسو غواړئ خپل موبایل ته ولېږئ نو لیږلی شئ. نو زه په دغه ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه پوره ښیم. تاسو به راشئ ټول ناول په دغه بایر ټریم باندې به کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای کې خپل اماونټ انتخاب کړئ، یعنې هر څومره روپۍ چې تاسو لیږل غواړئ. زه غواړم 200 روپۍ ولیږم، 200 لیکم او بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. له دې وروسته به دغه ځای کې خپل نمبر ورکوم. تاسو هم باید خپل نمبر ورکړئ او بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دغه ځای کې تاسو ته پن کوډ راځي، نو خپل د حساب پې پن کوډ به ورکړئ. نو دغه پیسې به ستاسو موبایل ته ډایرکټ ورسیږي. زه ریفریش کوم، تاسو ته اوس ښایم چې دغه پیسې زما له اکاونټ څخه لاړې او که نه. نو دغه کتلی شئ چې زموږ اکاونټ څخه 200 افغانۍ زموږ سیم کارت ته ولاړلې. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ چې دې څخه 200 افغانۍ کټ شولې او په دغه ځای کې تاسو ته وخت او هر څه پوره معلومات درکوي. دغه وګورئ چې 200 افغانۍ ما همدا اوس ولېږلې خپل نمبر ته او وړاندې په دغه ځای کې ټایم هم کتلی شئ چې همدا اوس ما ولېږلې خپل موبایل ته او دغه پیسې ما ته ورسېدلې. نو زه اوس غواړم له دې څخه 200 نور روپۍ هم ولېږم. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته بیا هم معلومات درکوم. نو بیا راشئ خپل اماونټ انتخاب کړئ، دغه ځای کې خپل د موبایل نمبر ورکړئ، بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. له دې وروسته به بیا پن کوډ ورکړئ تاسو د خپل حساب پې اکاونټ. نو دغه دی اوس کتلی شئ چې 200 افغانۍ نورې هم زما له حساب پې اکاونټ څخه زما سیم کارت ته لاړلې. زه یو وار بیا ریفریش کوم. نو تاسو کتلی شئ دغه دی چې 200 افغانۍ نورې هم زما سیم کارت ته ولاړلې. نو دا مشکلات مخکې حساب پې کې رامنځته شوي وو چې نه پکې اکاونټ جوړېدو او نه هم پیسې په یو وار ټولې انتقالېدلې. نو اوس تاسو کولی شئ هر څومره پیسې چې تاسو په خپل اکاونټ کې لرئ نو هغه سمدستي خپل سیم کارت ته واستوئ. او بیا هم که تاسو کوم مشکلات لرئ نو زما په چینل کې د دې په اړه ټولې ویډیوګانې شته دی. که هر څه کې تاسو مشکل لرئ نو د دې ویډیو به ما انشاءالله ختمي جوړه کړې وي د هر څه باره کې. او که چا اکاونټ نه وي جوړ کړی نو هغه دې اکاونټ جوړ کړي او له دې لارې دې خپل د انټرنیټ مصرف او یا هم د هغې څخه زیاتې پیسې وګټي. تر بلې ویډیو د الله په امان.